نه انسانان بلل کېږي او مسلمانان دي. په دې خو سره مشکوک نه یو چې دا خلک مسلمانان دي. او ستا خبره چې د دې ملک کې تی امیر مې ځان یې مشر هم بولې او ته راپورته کېږي د دغه خلکو د دغو بېګناه انسانانو چې ستا تر دغه لاندې واک لاندې وژل سوي دي په دو باندې ته حد اقل د یو خفګان د یو همدردۍ پیغام خو دې خلکو ته ورکولی سي که یې نشي ورکولی چې ووایي چې په دغه اختر مناسبت د دغو کورنیو سره زه دغه خواخوږي ښکاره کوم یا د دغه کورنیو سره دغه نوع کومک زه کوم. ته په د خپل دومره شپږ میاشتې په دې ملک باندې بریدونه روان دي، هره ورځ په لسګونو خلک د یوې کورنۍ 18 انسانان شهیدان سول. ته په خپلو ټوله اعلامیه کې یوه جمله قدره نشي پرې ویلی، نو خلک تا څنګه د خپل امیر په توګه ومني؟ خلک څنګه تا ته په احترام ځان قایله کړي؟ خلک ولې ستا اطاعت وکړي چې ته د یو چا د کورنۍ د ماشومانو د میرمنو په ژوند باندې ته هغه ته په دې قایله نه یې؟ نو دا خو داسې نه کېږي. ته چې یو څه ځان ته مشر بولې خو د هغه خلکو خیال به هم ساتې که به یې نه ساتې، خواخوږي به ورسره ښیې، دفاع به یې کوې، په دغه باندې چې څوک تجاوز کوي تجاوز ته به تجاوز وایې، د هغه په خلاف به غږ پورته کوې. ته د هغه سړي ته وایې چې ته د ګیرې غم یې خوړلی چې ګیره په ټایم پرې د امر بالمعروف د ده باید مطمئن شي چې ګیره لویه ده، پیسې یې باید لوړې، لمونځ ته په ټایم راغلی. ته د هر شي نه تر دې هر څه نه د انسان ژوند ډېر مهم دی که د ده ګیره ډېره مهمه ده. ته په مجموع کې د ټول انسان نفي کوې، د هغه هېڅ نوع خاطر نه کوې، هغه هېڅ نوع همدردي نه ښیې، خو د ګیرې ته یې کلک نښه دی چې دی ګیره شی لویه ده که وړه ده، هغه تا ته ډېر اهمیت لري. نو دلته خو خلکو سره ځینې سوالونه پیدا کېږي چې وروره دا څنګه مشري ده، دا څنګه حاکمیت دی، دا څنګه حکومت دی، ته ځان ته څنګه د دې مسلمانانو امیر وایې؟ دا پوښتنه خو د هر چا حق دی. په دې کې خو سبا ته تم ته ضرر لیدلی شي، په دې کې دغه جبار خیل صاحب هم لیدلی شي، په دې کې دا نور خلک هم لیدلی شي. یعنې غلطیانو ته باید غلطي وویل شي. زمونږ کوم مجبوریت نه لرو چې مونږ ولا دې ته کینو چې ولا د خلکو صفایانې وکړو، نه غلطیانې دي مونږ دې ته د تجاوز په سترګه لومړۍ ورځ نه ګورو، مونږ دې ته ډرامه هم نه ده ویلې. ته به ښه شاید چې مونږ تر هر چا ډېر فشار په ځان راوړی دی او منلی مو دی، دې ته مو نه ډرامه ویلې، نه مو دروغ ویلي، نه مو څه ویلي، بلکې دا تجاوز دی، د افغانستان په خاوره تجاوز شوی. خو د تجاوز سره به اوس د تجاوز چلن کوي، برعکس چې څوک سره د تجاوز چلن نه کوي، که دا زما ملګری کوي که ستا ملګری کوي، او دې ته تجاوز نه وایي، او دې سره سوړ چلن کوي، نه دې ته د دې سره یو څوک چې ستا په خاوره راغی، ستا ماشومان یې ووژل، متجاوز شو، هغه سره باید ستا په خبرو کې به ستا موقف معلوم وي، ډېر واضح ګنګسیت باید تم رامنځته نه کړي، بل څوک هم رامنځته نه کړي. زه چې خپل ملګري ته خپل سیاستوال ته خنډ یم او دلته ورته ولاړ یم او سهار ماښام په هغه نقدوم او ورته وایم چې ته څه کاری چې ګنګسیت عاموې، ته څه کاری چې د پاکستان په خلاف شکونه راولاړی، خو له بل نه مو دا توقع ده چې هغه هم باید د دغه شکونو په خلاف باندې راپورته شي، ورته وایي چې وروره ته څه کاری چې بیا ته شکونه راولاړی. خو موقف دې ښکاره که نو خاصه حلقه وامه حلقه څه معنا لري؟ پاکستان وروره موږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جنجال د پاکستان تجاوز کړی، وروره په پاکستان کې بندزات چې ځان ته پاکستانی وایي هغه دښمني اخیستې د افغانانو، که یې نه ده اخیستې د خپل دولت په خلاف دې راپورته سي ودې وایي چې په د افغانانو تجاوز ولې کوي؟ که دغه پاکستان ملت په دې شي کې موافق دی خو بیا زما دښمن شو. نو هم دا دی چې د هغه یوه ملا، یوه عالم، یوه سیاستوال دغه تجاوز دغسې نه دی غندلی، تجاوز په سترګې نه دي ورته کتلي، بنا موږ